د نږدې 20 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت مرکز کندوز او امام صاحب ولسوالۍ کې 60 ترانسفارمرونه په شبکه کې نصب او منتج شوي. د کندوز برېښنا ریاست مسؤلینو په خبره د ترانسفارمرونو په ډله کې 8 هغه د شبکې اصلاح او 12 نور بیا د برېښنا انرژۍ ویش او پراختیا هڅو په دوام نصب او منتج شوي چې په ټولیز ډول نږدې 2500 کیلووولټ امپیر ظرفیت لري. یا ترانسفارمرونه د افغانستان برېښنا شرکت او سرې میاشتې نړیوالې کمیټې په ګډ مالي ملاتړ نصب او منتج شوي. په روان کال کې کندوز برېښنا 60 پای ترانسفارمر په شبکه کې منتج کړي چې له هغې جمع 12 پای ترانسفارمر په توسعوي برخه کې دي او 8 پای ترانسفارمر په اصلاحي شبکه کې کار شوي چې 6 کیلووولټ شبکه په 60 کیلووولټ باندې تبدیل شوې ده. د یادو هڅو په پایله کې د مرکز کندوز په ګډون د امو حوزې سره پرته امام صاحب ولسوالۍ کې له 1500 څخه زیاتې کورنۍ د لومړي ځل لپاره د برېښنا انرژۍ څخه برخمنې شوې. د سیمې اوسیدونکي له دې چارې څخه خوښي ښیي او زیاتوي د برېښنا انرژۍ په شتون او ولتاژ خوندیتوب کې له ګڼو سهولتونو څخه برخمن دي. په خوب کې هم شاید داسې فکر نه کوو چې موږ دې سیمې ته به برق راشي. زراعت کې موږ ته دومره فایده سهولت دا ده چې د دغه برق نه موږ هغه د قسم غټ میکسچر دیګدانونه راوتي چې شولو په پخلي کې هغه کومک دی موږ سره. درس تعلیم کې شاګردان بوخت مصروفه دي د کمپیوټر او د وسایلو تکنالوژي لپاره ورته اړتیا وه هغه اړتیاوې هم پوره شي. نور خپل مشکلات موږ په دې کلي کې درلود د برېښنا په راتګ سره مشکلات هم ټول حل شو انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې کندوز برېښنا ریاست د 22 کیلومتره په دوام د منځني او ټیټ ولتاژ شبکې اصلاح اساسي چارې هم بشپړې کړي.